بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف وائے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما عزت مند مسلمانان رونو مشرانو کشرانو او پکورونو کی اوریدن کو خویندو میندو تیرہ جمعہ باندے ما دا والدینو دو حقوق متعلق یوسو خبرې کړې وي چې دا الواد باندې د خپل مور پلار څومره حقوق دي څومره به دوی د خپل والدینو قدر احترام عزت دا بکی او د ټیم د کمی د وجه نه بیا د الواد حقوق دا غي متعلق خبره پاتې شو نو مناسب میں وګڼل چې د الواد په حقوق باندې یو څو خبرې وکړو ځکه دنیا کې چې څومره انسانان دي چاته د الواد حیثیت حاصل دی چاته د مور پلار حیثیت حاصل دی چاته د بیبي حیثیت حاصل دی چاته د خور حیثیت حاصل دی چاته د رور حیثیت حاصل دی چاته د گاونډي حیثیت حاصل دی او چاته د یو عام مسلمان حیثیت حاصل دی د دې ټولو په مابین کې یو بل باندې څه حقوق دي لکه څرنګه چې په الواد باندې حقوق د والدینو لازم او ضروری دي د قشانته په والدینو باندې د الواد سو حقوق دي چې هغه مونږه او پیجنو د خپل الواد صحیح مانو کې تربیت دا چې د هغه وکړو قرآن مجید کی اللہ تبارک و تعالی فرمائی یا ایہا الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا اے دے ایمان خاوندانو قو انفسکم خپل زانونم بچ کے و اہلیکم خپل اہل و عیال بچ کے نارن دورنا دا سے اور وقودها الناس والحجاره چې داغه خشاک چې دی په سبان دي چې بلیږي نو پاغه کې ډیر زیات فرق دی د دنیا اور دا په لرګو باندې بلیږي او د آخرت هغه اور چې دی نو د دې خشاک او د دې لرګي بسوي الناس خلق بي والحجاره کانی بي بوتان بي او بعض علماء فرمایي چې د الحجاره نه مراد کافران دي د دې وجینا علامه الوسی رحمت الله علیه د دې آیات په تفسیر کې فرمایي چې د قیامت په ورځ بعد د ټولو نسخ عذاب هغه مور پلار ته ملاويږي چې چا د الواد صحیح مانو کې تربیت نه دی کړی علامہ الوسی رحمت اللہ علیہ د دې آیات په تفسیر کې لیکي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا
نو د الواد د پاره په والدینو باندې حقوق دي. لومبه حق دا دی چې کله بچی پیدا شي، الګ پیدا شو، جینې پیدا شو، د الله شکریا ادا کا، د الله شکر ادا کا. عامونګه کې بیماری مرض دا دی چې کله زمون کورونه کې الګ پیدا شي مونږ هغه باندې خوشحالي مناو، خوشحالي. او کله چې جینې پیدا شي نو د هغه سره زمون طبیعت کې خرابواله راشي، زمون طبیعت خراب شي، جینې را کر پیدا شو او د هغه ذمہوار مون هغه د جینې هغه مور ګرځي. او ډیر پکې داسي مون اورو مشاهده شوی دا، ډیر داسي چې اکثر جینې پیدا شي خزه تبکیو وی کو بلې پیری لدی جینې راوړه نو داسي چل بد سره کوم، طلاق بدل چې دی هغه در کوم. دا خدای الله تبارک وتعالى خالقیت دی. بعض الله تبارک وتعالى تش الکان ورکی، بعض الله تش جنکه ورکی، بعض الله ګډ وډ ورکی س جنکه سالکانی ويجعل من يشاء عقيما. او څوک الله پاک شن او ګرځي نه ګرځي په ډاکټرانو باندې په علاجونو باندې د الواد پسې چې دی هغه مړ شي چې کله به زموږ د غیږ د الواد نه ډکیږي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا د کافرانو عادت دی چې کله به د هغې کره جینې پیدا شوه هغې به هغې باندې د خفګان اظهار کاو، دا به یو عیب ګاڼه. د دې وجې نه تاسو تاریخ اورېدلی دی چې هغوی به خپلې لوڼه ژوندی ښخولې، چې کله به کره جینې پیدا شوه هغه جینې به یې ژوندی ښخولې او دا به یې وي چې سبا به زما زومي دا به چاله ورکومه، دا به د چا کوي، ابه وي چې دا د پلانکي لور ده، دا به هغوی یو عیب ګاڼه. نو بیا به یې هغه خپله لور ژوندی ښخوله. نو څرنګې چې نارینه بچې د الله نعمت دی دقه شانتې دا لور دام د الله له طرفه نعمت دی. او تپوس د هغې چا نه وکړه چې د چا د سره الواد نه. اب سوالونه کې به ډاکټرانو به ګرځي چې جینې وې خو چې صرف الواد مې وې. نو لومبې حق دا دی چې کله زما ستا کور کې بچې پیدا شي چې د الله تبارک وتعالی شکریه په دې باندې ادا کړو. دویم حق دا دی چې بیا مونږ د خپل الواد د پاره دعا غواړو. الله تبارک وتعالی الواد خود راکو، خو الله زما دا بچې، زما دا لورکې، دا زما د سترګو یخواله وګرځي، الله زما زړه ته به سکون چې دی هغه حاصل کی، زما د خیر ذریعہ چې دی هغه وګرځي. بیا د خپل الواد د پاره خپل مزیدار خيستا دعاګانې دا چې دی هغه غواړي. دویم حق په مونږ باندې د الواد دا دی. دریم حق دا دی چې کله بچی پیدا شو نو هغه ته یو وخت کې اذان وکړو، بل وخت کې ورته اقامت وکړو. او دا هر سړی کولی شي. اذان دل درځي خې وخت کې ورته بانګ وایا، چپ وخت کې ورته اقامت دا چې دی هغه وکا. علماء کرام لیکي دي کې اشاره ده خبره ته ده چې بچی ته خو دنیا دراله خو ګرستاد دنیا د ژوندۍ بانګ اوم ویلې شو، استاد دنیا د ژوندۍ اقامت اوم شو. پمینس کې دغه لګه ژوندۍ د جمع دی مونږ چې دغه پاتې د اوسې بر دي دنیا نه. او سلورم حق را باندې بیا د الواد داري چې مونږه د اغي تحنیک وکړو. تحنیک څه ته ویل کېږي؟ تحنیک دې ته ویل کېږي چې کجورا یا چوارا دا راواخلو او خله کې یې پسته کو. یو نیک انسان وي، یو بزرگ انسان وي، یو عالم وي، یا یو نیکا صالحه دیندار ښځه وي، هغه په خپل خله کې پسته کی او بیا یې د ماشوم له په خله کې اومږي په شونډو باندې د تعلق پورې.
اسلام او شریعت ماته د ډیر زیات خیسته تعلیم را کړی دی. د کجوره کې او د چواره کې الله تبارک وتعالى ټول وټامن ارسیخي دي د پاره د دې چړمبې د دې بچی خلیتا د دې کجوره غ اثرات چې د هغه راشي چې د وجود کار شروع کی د خله کار شروع کی او د چوپل شروع کی د مور سینه باندې څنګه چې د اغروي ندی د تحنیک ویلې کیږي کې یو سړی دا په خپل په کور کې نیکه بیبي نیکه خزې دا قولم کولی شي نیک سړی بزرګي عالم اغراولي هغه ول دعاو کی دعاو ته کی هغه ول دا کجوره پسته کې په خپل کې ول ورکی لومبه د پاره د دې چې د خېټه تا دا نیک او صالح انسان لاړ شي چې د دې ماشوم راتلون کې وخت دا د نیکي وي د صالح تو وي د بزرګي وي. اسلام ماته دا ابتدا نه دا حالات چې دغه خودلی دي چې د خپل اولاد داسې تربیت وکړه او بیا چې کله تحنیک وشي ومه ورځ باندې بیا د هغې ماشوم بچي عقیقه وکړه. عقیقه مستحب ده. عقیقه دې ته ویل کېږي چې د هلک دی د هغه عقیقه دا ده چې دوه ساروي دوه ګډان چې پاغه کې عیب نیوي دا د الله تبارک وتعالى پر رضا باندې د هغه په نوم باندې د الله په نوم باندې خیراتی باخه کا کله یو سړی وس نه کیږي لازم پینې د خپل وس مناسب دیو کی په و مورز باندې د خپل ماشوم له وخته دا چې د هغه اخري سر دی ولا کټا کی د ګډېر زیاتې پیدا دي وخته دی ولا اخرایل نو ګوره اسلام په ابتدا کې استاد بچي د دنیاوی د اخروی اره خبرې لحاظ ساتلې دي وخته ولا اخرایا چې د وختو دا کم سوري دا نری نری مسامات شکم دي دا کولاو شي او د دماغ ته مزیدار او خپل خوشگوار هوا لاړ شي تیر تلال شي دماغ چې دی اغه نرمي پاستی خپلی خوش اخلاقی دا شریعت ماته ته چې دیغه خودلی چې په و مورز باندې د خپل ماشوم عقیقه او بیا په دغه و مورز باندې د اغي سنت اومش دا غیر ډیر زیات پیدا دي یو پیدا خو دا ډاکټران وس چې کلا لوی ماشوم ته سنته ناغوی ته غلغاله نګ دماغ کې غل ټیسټونه کی او چې کله و مورز باندې ته ماشوم سنته نو هغه کې د کلا پورا هغه یو خطرناک وینه داغه په کلا پیدا شوی ني د دې وجنه دا غیر ډوسو اثر په دې کې وینه نو دې ډایرک په دوه مدرې مورز باندې برابر شي. نو په و مورز باندې خپل ماشوم دا سنت کا د دین زیات ټیم مړول شي ګناه به کې نشته خدای بیا ماشوم لوي شوی ګرځي به ګرځېدو کې تم تکلیفي په کپڑا غستو کې تم تکلیفي او چې کله د مومه ورځ باندې سنت کو دا غیر زیات چې دی هغه پیدا دي بیا ولا و مورز باندې مزیدار نوم کې د خپل بچی لا نوم ور لسنګ کړي څومره پیغمبران چې تیر شوی دي لومبه ولا د پیغمبرانو په نومونو کې یو نوم سی کاغه ور لکېدا د دې نوم ظالم خپل یو اثري چې څنګه نوم دې کې خود هغه نوم هغه شانته اثر بیا چې دی هغه لري نمونګه د معنی راته پته نیوي د مطلب راته پته نیوي او یو نوم خولایخي یا نوم خولي کېدو خو هغه ماشوم له مونږ سوکو ته یو سنوم وي سوکو له بل سنوم بیا غنوم له بیا خراب د دې وجینا او مورز باندې خپل ماشوم الیکی کې جنې اغلا
الک له د پیغمبرانو نمونه کې نوم خوښ کا یا د صحابه کرامو په نمونه کې ول نوم خوښ کا کدا نوی د بزرګانو علماو مشایخ تیر شوی دي داغي په نمونه کې ولا خيسته نوم کې دا جنیدا د صحابياتو نمونه ورل کې دا صحابياتو نورستو بزرګانی تیر شوی دي داغي نمونه ورل کې دا چې هغه اثر ستا بچي چې دی هغه قبول کی او بیا د هغه نورستو د خپل الواد پغه کې صحیح تربیت کول ځکه دا الواد چې دی خپل مور پلار ته ګوري مور پلار چې سکی دا بچي اخ کا اثر قبلی د ذهن ډیر زیات تیزی هغه دی په ذهن کې د ځان سره حاصلی جمع کی بیا د خپل الواد صحیح مانو کې تربیت کول چې دا سید لوی شي د ګرځیدو شي په هغه ټیم کې بیا د خیال ساتل خیال به څنګه ساتي د خپل بچي غلطي وکړه باغې باندې بچا شمپوشي نه کوي داغه احساس په دې بچي سره پیدا کوي چې بچي دا غلطي دی والی وکړه د دې وجه نه تاسو تماوي چې علامه الوسی رحمت الله علیه فرمایي چې د قیامت پر ورځ به سخترین عذاب هغه والدینو ته ورکولېږي چې هغه د خپل بچي صحیح تربیت نه دی کړی دا بنوي چې ما خپل حق ادا کو بده حق نه ادا کیږي چې ته د دې ځین आवाज کې داسې کوا نه نه بده نه کیږي صحیح حق به ادا کړي خپلاره استازي مواردا کدی گناہ کی پاغي گناہ کی بہت سره ستا ایسي چې دې کم کار کی تا ته پکې سم لاويږي د دې وجه نه د خپل الواد صحیح تربیت کول چې کله د خبرو شي لومبه وته د الله نوم زده کا بچیا الله هوایا الله هوایا بسم الله هوایا الله اکبر هوایا لا اله الا الله هوایا محمد رسول الله هوایا پدې باندې د اجبان او د اجبار واړه مونږ تاسو وایو مورته دې کنسلو کا پلار ته دې کنسلو کا ته دا وسنګ وې لومبه داغه ابتداء مون په کنسلو باندې وکړو دا زما ستاسو الواد تربیت شو بیا چې هغه دور شي چې په لاس کې د سیس دی نیول شي نو بیا یې مور خپل ارزان ته اخلاصي موبایل ولور کی او داغه په ذهن کې بیا هغه سکرین بوته چې څنګه دی دا چلا چلکی بچو سره بیا اخ کا چلا کی خپل الواد د دې سکرین لري اوساته چې ترسو پورې بالغ شوه نه دی ترسو پورې 18-20 سال تر رسیدلې نه دی تا ته پته ولګېدل چې زما دا بچي اوس د دې وخت دی بیا ورله ساده موبایل ورکه چې ډیر ضرورت دی بیا هم ډیر ناراغېدن دی ښه کیمرې والا خو چیکاوی ورله کله نا کله ورله چیکاوه دا موبایل چې سیدی بګي چاپه په لګاوه د شپې د کمبلو چدوا چې سګي دی موبایل کې سګوري کما تا خپل الواد باندې چې شمپوشي وکړه ما تا د خپل الواد صحیح تربیت اونکو نو بیا بدا الواد د قیامت پر ورځ د الله دربار کې سوي ربنا آتهم ضعفين من العذاب الله دوچن عذاب ورلا ورکا ولعنهم لعنا كبيرا یوې زره دې کار نه نیمه منع کړي خپل عذاب ولم ورکا زما دا ولم ورکا د دې وجه قران مجید کې الله فرمایي یا ایها الذين امنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا اې د ایمان خاوندانو خپل ځانوم د اور نه بچ کې خپل اهل او عیال دام د اور نه بچ کې دنیا کې مونږ خپل الواد ته د تکلیف رسول غواړو یو قسم نه غواړو یو قسم دانی وی چې زما د بچی د خپک یا ازغې لاړې یا معمولی سشي و چی چلے بخپل الواد خپکیگو دقا شان اللہ تبارک و تعالی ویزانم بچ کے دا خپل الوادم بچ کے
د خپل اولاد صحیح تربیت کول. دی وجه حدیث کې راځي مرو اولادکم، خپل اولاد ته حکم کوي د مانځو چې کله دوی د اوو کالو شي د مانځو حکم وتا کوي. او بیا حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وضربوهم، بیا چې کله دوی منځ نکي نو بیا پس لخت رااله چې د لسو کالو شي بیا به په زور منځ کې لخت پس بیا رااله. نن که الواد منځ نکي پدې کې سره د مور پلار پورا ایسا ده. کنن الواد بل نه پرمانی کی د مور پلار سره پورا ایسا ده. که بچی نیک عمل دی، صالح دی، دیندار دی، نو په هغه نیک عمل کې به مور پلار ته ایسا ده نیکه میلاویږي. دیو جن د خپل الواد صحیح تربیت کو. بختیار کاکی رحمت الله علیه دا یو لوی بزرگ تیر شوی دی. د چې کله پیدا شو مور پلار دواړه کېناستو وی الله خو راله بچی راکو خو اوس په د تربیت کول غواړي. مور پلار ډېر هوښیارو، پلار یې بس ټیک تا زه خو به د بار تربیت دی د پیسې به ګټمه کوشش به کومه چې حلال رزق راوړم کور ته. ځکه د الواد په تربیت کې د حلال رزق دا ګورې ډېر اهمیت چې دی غلري. حلال رزق تلاش کوي د خپل الواد دپاره. او بیبي بس وي دی زما سره په کور کې دی زه به د کور تربیت کوم. وخت تېرېدو د مور به د تربیت کا او د چې به کله ډوډۍ غوښته مور یې ته د اودس طریقه وښووې داسې اودس پکې او چې کله ډوډۍ غواړي وي زما سره ډوډۍ نشته 2 رکعاته نفل به کوي بیا به په مسله ودرېږي او چې کله نفل وکړي بیا به د الله نه غواړي الله به دله ډوډۍ درکړي. د هغې بچي ذهن یې رغاو تربیت یې ولکاو. دغه ډېر وخت تېر شو دی رالوی شوي دي مدرسې ته به او مور بیا ډوډۍ پخ کړې وه پټه به یې ایښې وه چې دی به راغی د به هغه اودس وکړو به مانځه به ودرېدو دعا به یې وغوښته مور به یې ورته ویې ګرځه ځه الله په کور کې وی الله به راته په یو ځای کې ایښي. دی به ګرځېده ډوډۍ به یې ومونته. یو وار اتفاقي طور مور یې ګاونډیانو کره واده و د هغې کره تلې وه. د بختیار کاکی رحمت الله علیه مور واده له تلې ده د ډوډۍ ټیم شوی دی رایاد شو ته چې اوهو ما خو نن بختیار ته ډوډۍ نه ده ایښې او هغه به نپل کړی کو تلي ډوډۍ باندې نو په هغې الله پاک باندې بیا عقیده کمزوري شي چې ښه دا خو ما سره مې مور چېته څه نخرا ټوکې کولې ډېر زیاته په غم او درد کې دا کور ته راله چې راورسېده بختیار کاکی رحمت الله علیه د مدرسې نه راغلی دی ډوډۍ خوړلې ده اوده دی ځاله مور یې راویښ کړی دی بچیا ډوډۍ دې وخوړه وی او مور یې مې خوړه وی څنګه وی تا چې راته کومه طریقه ښوولې وه هغسې نفل مې وکړه اودس مې وکړو نفل مې وکړو دعا مې وغوښته کور کې ګرځېدمه پلانګې کمره کې ډوډۍ پرته وه مور یې وی نن چې مې کومه ډوډۍ خوړلې ده داسې ډوډۍ ما په ژوند کې چېته نه ده خوړلې. مور یې د الله شکر وي صلی ستا لاک لاک شکر دی چې زما د الواد او زما د بچي عقیده دی په ځان باندې دومره مضبوطه روغه کړه د هغه ذهن دومره مضبوط شو ستا باندې ذهن روغ شو ستا باندې عقیده چې دی هغه روغه شوه. هغه بختیار کاکی رحمت الله علیه د زمانې یو لوی ولی د هغه نه الله وخیجاو وفات شوی دی. دیکھ یو شاگرد رامخې ته شو پلاکا او خلق جنازه کې ولاړ دی. هندوستان کې د دوی په نوم باندې یو مینار عمرخ شوی دی د بختیار کاکی رحمت الله علیه او هغه شاگرد اعلان وکړو چې زما استاد دا اعلان کړی دی چې په ما باندې به جنازه هغه سړی کې چې باغه کې اوسو شرایط موجودي
تمام مجمع خاموش شو چې دا بس شرایط دي. وی زما استاد ویلی دي چې ما باندې به جنازه هغه سړی کی چې دا هغه نه تکبیر اولا نه وي پوت شوی یو دا شرط دی بګي. دویم شرط دا دی چې دا هغه نه د تهجد منځ دا نه وي پاتې شوی. او دریم شرط دا دی چې د مازیګر د مانځه نه مخکې کم 4 رکعات سنت زوائد نفل دی دا د هغه نه وي پوت شوی. او څلورم شرط دا دی چې بغیر محرم زنانه باندې نظر نه وي لګېدلی. تمام مجمع خاموشه ده. دی کې یو کس را مخې ته شو ځان باندې صادر اچولی دی. هغه د هغې وخت یو ګورنرو دی وخت کې زمانه د هغې نوم هیر شوی دی. د هغې په صحبت کې به کېناستو د بختیار کاکي رحمت الله علیه صحبت کې به کېناست. الله له دومره د ولایت مقام ورکړی دومره مقام او مرتبه ته رسېدلی چې دا 4 خوبې د زمانې په ګورنر کې چې دی هغه موجود وي. او راکته شو په بختیار کاکي رحمت الله علیه باندې او وی وته چې دا خو زما ستا و ما بین کې یو رازو لیکن تا دا وصیت کړی دی فاسد او قسم اخور چې زما دی استاد او زما دی پیر دا کوم 4 شرایط وصیت فرمایلیو قسم په الله چې دا 4 واړه شرایط دا په ما کې چې دی هغه موجود دي. د زمانه هغه گورنر په بختیار کاکي رحمت الله علیه باندې جنازه چې دی هغه وکړله. خلاصه مې د خبرې دا ده چې د اولاد په تربیت کې اوم اتم حق دا دی چې د خپل بچی را واخله د نیکانو خلکو په صحبت کې په ابته کې دوابته بعد د علماو صحبت طبیعایا په خپل وسره امزه بچی دیم د علماو صحبت طبیعایا ځکه ته خو د دې بچی سره هر ټیمه ستانه د دومره رعب نشته چې دی یو نیک مجلس ته بوزي داغه نه به یو واقعا واوري یو خبره به واوري په د باندې به اثر چې دی هغه وکي. نو اوم هغه حق د الواد په مور پلار دادي چې دی به د نیکانو خلکو مجلس ته بیایي. او بل حق دا دی چې ته په خپل کور کې د خپل الواد سو کا تعلیمی تربیت وکا. فضائل اعمال کور ته راوړه د پښتو بچی سبا کا خیری بته د دې زین دا یو حدیث وای بل ورځ بل بچی تا والا کا بل ورځ بل بچی تا والا کا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت په بکور کې وایا په دې طریقې سره بستا الواد د تربیت په صحیح چې دی هغه وشي. بیا چې کله دی بالغ کېږي دی به دومره پووي دومره اوخيار به چې چرته به دې ستا بیا به قدرې اونکی چرته به دې ستا به ادبی چې دی هغه اونکی. د دې وجه قران مجید کې الله څه فرمایي یا ایها الذین آمنو اے د ایمان خاوندانو قو انفسکم خپل ځانونه بچ کې واهلیکم خپل اهل و عیال بچ کې نارن د ورنه وقودها الناس والحجاره چې دا هغه خشاک څه شي دی هغه لرګو باندې نسوځي هغه کې به انسانان ور اخلي هغه کې به ګټ ور چې دی هغه اخلي او پرشتي به داسې مقرر دي غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ډېر سخت طبیعت والا دي ډېر سخت دي لا يعصون الله ما امرهم دا الله د حکم نافرمانی چې دی هغه نه کی الله چې وته څه فرمایي هغه کار وکي. د دې آیات د لاندې علامه الوسی رحمت الله علیه لیکلی دي چې د قیامت په ورځ په ټولو کې سخترین عذاب هغه والدینو ته ملاويږي د کوم والدینو چې الواد نافرمانه دی او صحیح تربیت د خپل الواد نه دی کړي. نن چې دا موږ سر ټکو د خپل الواد نه دا سر مټه کوي تاسو تربیت نه دی کړي صحیح ته د خپل بچی د ابتدا نه صحیح تربیت وکا چرته ستا الواد داسې نشي کېدی. لیکن مونږه د ابتدا نه هغه په ګناهونو باندې راړولې دي کی بیا چې هغه بلوغ ته ورسید خپل پوي شي نو بیا هغه پنا پرمانه کې هغه چې هغه مبتلا شي بیا ما ته هغه تسبیح کاو. دی وجنا چې د وسنه د خپل الواد تربیت چې دی